د نن یکشنبه ورځ لاندو مهم خبرونه د ملي دفاع وزارت وایي چې د 215 بدر قل اردو اړوند په دریم سرحدي عبیده لوا کې د دې وزارت د تخنیکی ټیمونو له لوري ګڼ شمېر وسایط ترمیم او بیا ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. په کراچۍ کې د افغانستان سفارت جنرال کنسولګرۍ د ښار له زندانونو څخه د یوې ښځې په ګډون 40 افغان بندیانو د خوشي کېدو او هیواد ته د راستنولو خبر ورکړی دی. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د لوی درستیز قاری فصیح فطرت په ملتیا قطر هیواد ته روان شو. ټاکل شوی چې سرپرست وزیر به په دغه سفر کې د ډیمیډیکس په نامه دفاعي غونډه او نندارتون کې ګډون وکړي او له قطري چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا خبرې وکړي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د 50 میلیون افغانیو په لګښت یو شل بستریز روغتون جوړ شو. دغه روغتون به د عمومي داخله، عمومي جراحي، نسایي ولادي او ماشومانو داخله برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په مالیزیا کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت د البخاري نړیوال پوهنتون زده کړیال ته ستاینلیک ورکړ. افغان زده کړیال مجتبی امین له البخاري نړیوال پوهنتون څخه د ښو علمي او ټولنیزو لاسته راوړنو په پایله کې د علمي مرستیال جایزه ترلاسه کړې ده. د هلمند د امنیه قومندانۍ ویان ملا عزت الله حقانی وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د هلمند په مرکز ګرشک او نادعلي ولسوالیو کې 24 میله وسلې او مهمات کشف شوي دي. سرچینې زیاته کړي چې ترلاسه شوې وسلې په کورونو کې په غیر قانوني ډول ساتل شوې وي. د لوګر د پوهنې ریاست وایي چې په راتلونکي 1403 لمریز کال کې 14 بابه نوي ښوونځي جوړوي. د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته دی ولایت کې د سیاحت صنعت د پام وړ وده کړې ده. د بلخ ولایت البرز ولسوالۍ له مرکز سره غځېدلې لاره د واورې اورښت څخه پاکه او د موټرو تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه.